یو دلیل څوک راوړي موږ اوسمو موږ ته څه ضرورت دی ته د سرتور سر غم وړی ښځو کپړې ویستلې او ته د سرتور سر غم وړی د ښځو باره کې خو یې دا ونه ویله چې کور کې به یې ښځې نرۍ کپړې به یې اغوستلي تنګي کپړې به یې اغوستلي پیسې به راوشتې کړي وي هغې ته دې څه نه وایي خو که سرتور سر دې مونځ وکړه مونځ یې ونه شو وایي وایي کله چې امام مخکې نورو خلکو له مونځ ادا کوي او د هغه سرتور وي په دې پسې مونځ کېږي که نه کېږي جوابدار دا مسله یاد لرئ مخکې نه د کم چا چې ځان لمونځ کېږي که نه د هغه مونځ بل لم کېږي ښه دا یوه قاعده یاد لرئ د هر هغه چا چې ځان لمونځ صحیح و ځان لمونځ کېده او څوک ورته دا نشي ویلی چې ستا مونځ صحیح نه دی ستا مونځ غلط دی او راویې ګرځو بېرته مونځ یې ځان له صحیح نو بل لمونځ څه دی صحیح دی کم سړی چې ځان له سرتور سر مونځ کوي د هغه مونځ کېږي که نه کېږي مونځ یې کېږي که نه بل چاله هم مونځ کولی شي دا کم حدیث کې راغلی چې د مانځه پورې ټوپۍ خاص ده چې صرف مانځه ته به ټوپۍ په سر کې او بل ځای کې به نه په سر کې ټوپۍ په سر کول ښه کار دی بهترین کار دی د مسلمانانو یو نښه ده چې ټوپۍ په سر کلی شي لیکن دومره دا نه ده چې د خلکو دلته د کفر او د اسلام نوم ورکړی دی چې چا ټوپۍ نه په سر کړی جو خلک وایي دا بس بېدینه دی دا بس مونځ یې اړوله کېږي نه دا کوم حدیث کې راغلي دي دې ته عورت ویلی شوی دی ته د سرتور سر غم وړی ښځو کپړې ویستلې او ته د سرتور سر غم وړی د ښځو باره کې خو یې دا ونه ویله چېرته په کور کې به یې ښځې نرۍ کپړې به یې اغوستلي تنګي کپړې به یې اغوستلي پیسې به راوشتې کړي وي هغې ته دې څه نه وایي خو که سرتور سر دې مونځ وکړه مونځ یې ونه شو وایي ناکم څه چې لازم دی هغه ته کې ناکم څه چې لازم نه دي په خلکو یې لازم کې سرتور سر مونځ بلکل کېږي هیڅ قسم دلیل موږ ته کتاب او سنت کې نه دی معلوم چې پای کې دا ذکر کړي چې سرتور سر مونځ یا مکروه دی سرتور سر یا مونځ نه کېږي یو دلیل یې څوک راوړي موږ اوسمو موږ ته څه ضرورت دی او د هغې تاسو یو ساده دلیل ویم که دا سرتور سر مونځ کول ګناه وي که نه نو یو قاعده یاد لرئ کم شی چې په عام اوقاتو کې ګناه وي نو په حالات د احرام کې په حالات د حج او د عمرې کې هغه په طریق او لا ګناه وي ګناه یې که نه د حج او د عمرې لپاره چې موږ احرام وتړو هلته موږ باندې جایز شی نه کله حرامېږي جایز شی نه هغه حرامېږي نو چې ناجایز دي هغه په طریقه اولا ناجایز دي نو چې سرتور سر ته ناروا یې مونځو په کار دا و چې حاجیانو ته ویلی شي چې تاسو دا سرونه پټ کړئ که ته چې دا د حج سره تعلق ساتي نو خو زه هم دقه ویمه که نه چې په حج کې سرتور سر چې مونځ کېږي نو عام اوقاتو کې سرتور سر مونځ ول کې ما الفرق بینهما من الکتاب والسنه څه فرق دی کتاب او سنت کې چا ذکر کړی دی کم آیات کې کم حدیث کې کم اثر د صحابي کې راغلي دي چې په عام اوقاتو کې سرتور سر مونځ نه کېږي او په حج کې کېږي وردا ګنډلې جامې دي ګنډلې جامې که نه دا اوس موږ عام اغوستل موږ له جایز دي که نه دي خو په حالات د احرام کې دا ناروا دي جایز شی دی خو ناروا دی خو یو کار چې کله په عام اوقاتو کې ناجایز وي عام اوقاتو کې ناجایز دی نو په حج په دوران کې او د عمرې په دوران کې په طریقه اولا ناجایز دی بلکې هغه به ډبله ګناه نو په دې خبره خو لږ سوچ وکړئ که نه لہذا دا خبرې وکړئ او دا بدعتیان را لګېدلي یاست محراب کې به هلته پټکۍ ښودلی خو چې کله څوک راشي که نه ډس پټکۍ به په سر کې چې کله هغه جمع وشي بېرته پټکۍ کېږي نو دا د مانځه لپاره د یوازې را پټ کېږي مانځه لپاره یوازې را پټ کېږي دا د اهل بدعو طریقه ده لہذا دا بالکل مونږ نه کېږي